په سلامونه نیکو هیله مرکلی کوم هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست ملګرو کوم زما چینل یې سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زه هره نوې ویډیو اپلوډ کړم هغه ته تاسو په عزت سره ورسیږي ملګرو کوم ویډیو نه لایک کړل نو ویډیو سره لایک کړئ ملګرو سره هم شیر کړئ ترڅو زه هره نوې ویډیو اپلوډ کړم هغه ټول ملګري وویني نو ملګرو راځم په نوې ویډیو کې ما تاسو ته طریقه وړې ده چې تاسو څنګه خپل موبایل ته کیبورډ ډاونلوډ کړئ پښتو کیبورډ ملګرو چې له هغو څخه داسې ګټه واخلئ داسې کیبورډ ملګرو چې هغه له کوم چا چې ملګرو مثلا املا سمه نه زده او لیکه شپ په خط کې ستونزه له هغوی سره ډېره مرسته کوي په خپله ورته لیکل کېږي ملګرو مثلا تاسو کله یو جمله ولیکئ په کیبورډ کې هغه په کیبورډ کې صوتیږي نو هغه تاسو هر وخت کارولی شئ نو ملګرو راځو د دې کیبورډ طریقه تاسو ته ښیم نو سپیده طریقه یې ښیم ملګرو تاسو څنګه کولی شئ دا پیدا کړئ ملګرو راځو دا کیبورډ به تاسو نښه کړم ملګرو دا کیبورډ د ټایپینګ کیبورډ دا کیبورډ ملګرو ټایپینګ کیبورډ کې ملګرو تاسو کله پروژګر ته راراسئ نو ملګرو دلته به تاسو پلی سټور ته راسئ خپلې پروژه ته دا پلی سټور د ملګرو په فارسي کې البته پروژګر ته ملګرو دلته ملګرو تاسو کلیک د ټایپینګ کیبورډ باندې زه کلیک کوم ملګرو کله چې ما په ټایپینګ کیبورډ باندې کلیک کوم ملګرو دلته ما راوړو 10 میلیونه کسانو دا ډاونلوډ کړی ده ملګرو د ما راکته کړی ده زما په ګوشي کې اوپن راته لیکلي زه به ولاړ شم خپله ګوشي کې به یې راخلاص کړم تاسو بیا له دې ځای څخه ډاونلوډ کړئ ملګرو کولی شئ په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ ورو زه په ټایپینګ کیبورډ باندې کلیک کوم نو ما په ټایپینګ کیبورډ باندې کلیک کوم زه به د ټایپینګ کیبورډ مخپاڼه ماته راخلاص شي ملګرو تاسو کتلی شئ د ټایپینګ کیبورډ مخپاڼه نو دلته تاسو کولی شئ هر رقم سټایل تاسو خوښېږي هغه ډاونلوډ کړئ خپل په کیبورډ کې نو ملګرو بیا تاسو هغه کولی شئ استفاده ترې وکړئ یو خط هماغسې ولیکئ یو خوندور وي ملګرو تاسو کتلی شئ ملګرو ټایپینګ کیبورډ دلته ټایپینګ کیبورډ د ملګرو دا تاسو کولی شئ خپل هم جوړولی شئ دا ملګرو که تاسو غواړئ چې مثلا خپل عکس ورکړئ بیکګراونډ ته نو خپل عکس هم ورکولی شئ د خط شاته د بیرغ عکس هم ورکولی شئ د بل شي د هر شي ملګرو دا ډېر ښه شی ده ملګرو هر رقم اپشن یې شته دی ملګرو غږ ده دی فونټ ته ملګرو دا ډېر ښه اپلیکیشن ملګرو تاسو خط لیدلی شئ د خط فونټ غټېږي وړېږي ملګرو نو تاسو کولی شئ په دې کې سلیقه کار وکړئ ملګرو تاسو هر رقم طریقه کولی شئ تاسو ملګرو غواړئ چې کیبورډ ته مثلا هغه ورکړئ ملګرو خپل بیکګراونډ ورکړئ ملګرو شاته خپل عکس ورکړئ نو تاسو کولی شئ هغه هم ورکړئ ملګرو نو راځو ملګرو په دې طریقه دا طریقه تاسو څنګه دا کیبورډ له تاسو سره مرسته کولی شي نو ملګرو دا په دې مرسته سره کولی شي مثلا زه راځم واټساپ ته ملګرو اوس واټساپ راخلاص کړم ملګرو زه اوس دلته یوه لیکنه پکې کوم واټساپ مخپاڼه به ماته راخلاص شي ملګرو نو واټساپ ماته راخلاص شو ملګرو زه په دې ګروپ باندې کلیک کوم کله چې ما په دې ګروپ باندې کلیک کوم ملګرو په دې ګروپ باندې ما کلیک کوم ملګرو دلته به زه ولیکم مثلا زه ورته سلام اچوم السلام علیکم ملګرو زه داسې لیکم ملګرو مثلا تاسو ګورئ ملګرو تاسو ګورئ اسلام ملګرو ته ګوره دلته عرض السلام علیکم ملګرو څنګه یې ته ګوره څنګه یې وروره ملګرو دا تاسو کولی شئ تاسو ته خپله خط لیکل کېږي یو ځل چې تاسو کوم خط ولیکو نو هغه دلته پکې صوتیږي نو چې کله پکې صوت شو نو تاسو کولی شئ نو بیا وروسته تاسو به دا اړتیا نه لري چې تاسو هر دفعه خط ولیکئ السلام علیکم څنګه یې وروره ملګرو فقط ګوته پرې ووهئ ملګرو ټول خط پخپله لیکل کېږي نو دا ډېر ښه کیبورډ ده ملګرو تاسو که وغواړئ نو ملګرو کولی شئ له پلی سټور څخه یې ډاونلوډ کړئ ما یې تاسو ته طریقه وښووله نو ملګرو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو تر بلې ویډیو د الله په امان